کې آر دا آیډیا مو ذهن ته څنګه راغله؟ سلامونه ملګرو، زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری رحمان بنیری. ډېره زیاته د خوشحالۍ او د خوشخبرۍ خبره ده چې د ټیک آر یعنی آصف خان رستورنټ کې ناست یم په آفس کې. تاسو لیدی شئ حاجي صاحب هم ناست دی. ډېر محترم آصف خان چې کوم دی اے کے آر آنر چې دی هغه را سره هم ناست دی. د ټول ناول تاسو ته پروګرام کې راغلی وی. Most welcome to AKR. مهرباني. آصف خان د اے کے آر دا آیډیا مو ذهن ته څنګه راغله؟ first of all خو رحمان صاحب ډېره مهرباني دلته کې د راتګ مانی. زمونږ اصل کې زما یو ملګری دی بل سادات روف، زما ډېر ډېر ښه ملګری دی او ما سره مخکې هم چې کوم دی په بزنس ما سره کړي دي، آنلاین هم کړي دي، فزیکلي هم کړي دي. ٹھیک شو. نو موږ چې کوم دی اصل کې داسې موږ ناسو نو ما اصل چې کوم دی داسې ګرمۍ موسم وکنه نو زما اصل مطلب داسې زما معیار دلته کې داسې سیستم کولول غواړي چې هایلی پروفیشنلی پوه شي. خو زما پس زړه چې زما ما یاد لکه صرف چې کوم دی آیسکریم او جوسونه داسې سټارټ کوو نو دا ته داسې کس څنګه دي د څه وم د من کار نه کوي ما ته وټن وجه په هوا. ٹھیک نو موږ داسې مختلف ډولونه دوراتو نه خیر کې چې کوم دی د اجي صاحب سره موږ ملاقات وشو پوه شي او دمو ته وی چې د خدای د قدر وکړي. ماته ډېر ګران دي لکه هر قسم هیلپ نه هر قسم لکه موږ والله داسې ځای چې راورکول موږ دواړه خو عمر نه کم یو که نه که چا هم باندې اعتبار کوو چې دی به داسې وکړو سړی باندې موږ باندې اعتبار نه کوو لکه एकदम भी मोस्ट वेलकम राजी. आसिफ खान ऑलरेडी په مارکیټ کې بلا ریسټورانټس کې سروایو با درته ګران نه وي ان شاء الله چې کوم دی ګران به خو لازم وي خو من الله پاک سینه راکړی دا او بل مال چې کوم دی مرګري لبد سره کړی دي سعادت یعنی په کوآپریشن باندې ان شاء الله چې بالکل او یاو د اجي سے پشانته سب پشانته مال داسې کسان مال راکړي چې دا دا مکمل چې کوم دی غران دي ما سره غر دي ما سره دواړه د خیر بالکل ما سره څنګه پسند لري بدی زما ملا مضبوطه زما مټ مضبوط دي. زمون بلا کولیګز چې دي یا مرګري اغي د ګریجویشن نه بعد واړي چې چرته کې ګورنمنت جاب ترلاسه کی خو آصف خان چې کوم دی هغه د دې برخلاف یو بزنس آیډیا په ذهن کې لري. نو تاسو څنګه دغه بزنس طرف ته راغلی؟ زما وخت سره دا زما سوچ چې دا تم په در زما یونیورسيټي کې زما کینټینو ٹھیک شو. زما وخت سره دا زما سوچ چې لکه ما همیشه چې کوم نه کاروبار ته مسره کړی دا ما نه جاب نه کی ما کړی مې سره ډېر مې کړی دي